سلامونه دوستانو د سکرین د سر کوم چې څنګه موږ په موبایل کې د ټیک ټاک آرډر پاس کوو لیبل ورته واخلو. د ټیک ټاک شاپ د خپل ایپ ده چې کله د شاپ جوړ کړه نو دا ایپ به انسټال کړي او دې ته به ځان لاګین کړي، نو چې بیا کله آرډر راته په دې به کلیک کړي نو دلته به تا ته ګوره پاس ښکاري ټاسک کې آرډر ریډي ټو شپ، په دې به کلیک کړي. دلته ګوره د یو آرډر ده او ملټیپلای 1 ورسره لیکلی یو پروډکټ ده، او که چېرته کینسل کوې په دې 3 ډاټ به کلیک کړي کینسل به ووایي، او که لیږي نو په ارینج شپمنټ به کلیک کړي. شپینګ میتھډ ایوری سلیکټ ده، که پیک اپ ته جوړه خو پیک اپ باندې کلیک کړه او دلته درته لیکلي دي چې 48 ساعته کې به تا سره کوریر والا رابطه وکړي او دا سامان برنه پیک کړي. په دې باکس باندې ټیک کړه او کنفرم اینډ ارینج شپمنټ باندې کلیک وکړه، او که چېرته پوسټ افیس کې ډراپ کوې نو په ډراپ اف باندې کلیک کړه، نو بیا په دې کنفرم اینډ ارینج شپمنټ باندې کلیک کړه، نو دا پرنټ شپینګ لیبل باندې به کلیک کړي او دلته خپل پرنټر خوښ کړه او دا لیبل پرنټ کړه او په پروډکټ پیک کړه او دا لیبل پې ولګوه.